د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي حضرت شاه پوره 18 کاله نشه یي مواد وڅکول، خو د معتادینو په روغتون کې تر درملنې وروسته خپل کور کلي ته روغه سټه ستون شوی. حضرت شاه وایي په لومړیو کې نشه له 400 پیل کړه، وروسته یې بیا د هر ډول مخدره موادو خوند وڅاکه. د ده په وینا د نشې پر مهال په کور کلي کې ژوند تریخ او له کړاوونو ډک و. دماغ مو خروب و، جنګونه غورځي، عیني ښه ټیم نه و، هغه باد ټیم و، نشې په هغه کې واخ کې ښه خطره مو نه وه. والا حقیقت نه یې که کور کې هغه ژوند رغوي، نه په کلي کې رغوي، نه په قوم کې رغوي. نشه چې سیخ کیه ډېر غلطه مال ده. دغه درملنه شوی معتاد وایي د دې لپاره چې له نشه یي توکو څخه په امن وي بزګرۍ ته یې مخه کړې. دی په دې ورځو کې د شلو له فصل څخه د پالنې په خاطر پر پټیو ګرځي او د اوبو خیال یې ساتي. یاره چې کله ښه شوی یم ژوند کې مې ډېر فرق راغلی دی، چې دا شی نه مو پرېښوله ژوند کې مې ډېر تغیر راغلی دی. لکه مثال یو سړی چې مړ وي بېرته ژوندی شي، دومره فرق لري. دا خبره ده. حضرت شاه پر نشه یي موادو د روږدي کېدو تر ټولو غټ لامل بېروزګاري وبلله. دی نورو تداوي شویو روږدو ته مشوره لري چې مخدراتو ته د بیا نه ورګرځېدو په خاطر ځانونه پر سالمو مصروفیتونو بوخت وساتي. داسې باید وکړي چې دا هغه کومې ډالې ټپالې چې دي چې ده به کړی هغې نه ځان وساتي، دومره لږ کاروبار ځان ته لږ پیدا کړي چې خیال فکر یې لږ ترېنه بدال وي. ولې داسې لړه به پرسي، مثال چې یوه ورځ به دنې داسې لړه رسي چې وبه په زړه کې چې نن یې زه کمو خو بیا یې نه کمو. که ده په هغه ورځ دا کور وکړو اوسه بیا دی په لومه کې ګیر شو، باید هغه لړه هغه دی وزغمي. که څه هم یو شمېر درملنه شوي روږدي کسان بیرته دغه عمل ته ورګرځي، خو حضرت شاه وایي کلک هوډ یې کړی چې بیا هیڅکله د نشه یي توکو مخ هم ونه ویني.